السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د عزت جامې به مو پتن وي. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع د ښځو ازادي ده. د ښځو ازادي څه رقم وي او اسلام موږ ته د ښځو د ازادي په باره کې څه وایي. نن به په دې موضوع د یوې کیسې له رویه ځان پوهوو. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که ویډیو مو خوښه شي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ګرانو ملګرو، یو شپونکی په خپله رمه ډیر مهربانه و. هر وخت به یې د خپلو میږو ساتنه کوله. مازدیګر چې به یې کله رمه له غره څخه راوستله نو د خپل کور ټولې دروازې به یې کلف کړې تر څو لیوان رانشي او میږو ته څه ضرر ونه رسوي. یوه شپه چې لیوان ډیر وږي شول نو د شپونکي کور ته ورغلل تر څو د خپلو خېټو چاره وکړي. کله چې د کور دروازې بندې ولیدې نو ډیر مایوسه شول. بیا یې مشوره وکړه چې راځئ همدلته به لاریون وکړو چې ولې شپونکی په میږو او بوزو باندې دومره ظلم کوي. د میږو حقوق یې تر پښو لاندې کړي. شپونکی باید میږي او بوزې خپلې مخې ته پرېږدي تر څو هغه په ازاده فضا کې له خپل ژوند څخه خوند واخلي. میږو او بوزو چې د لیوانو چغې واورېدې نو زړونه یې باغ باغ شول چې رښتیا هم له لیوانو سره زموږ د حقونو غم ده. شپونکي خو مو ټول عمر بندیانې کړی یو. یوه ورځ مو هم په خپلې خوښې سره ژوند ونه کړ. نو راځئ نور د لیوانو په شان آزاد ژوند وکړو. اوس خو هسې هم ډیموکراسۍ ده. لیوان موږ باندې هیڅ کار نه لري. دوهمه ورځ میږو او بوزو هم چغې شروع کړې. هغه د لیوانو له درواغجنو شعارونو متاثرې شوې نو په خپلو ښکرونو باندې دروازې ماتې کړې. د غره په لور روانې شوې او لیوان هم ورپسې روان شول. شپونکي بیچاره ډېرې چغې ورپسې وکړې چې لیوان ستاسې دښمنان دي. هغه له تاسې سره دوکه کوي او خپل خوراک ته مو جوړوي. مګر میږو او بوزو د شپونکي خبرو ته غوږ ونه نیو. بالاخره شپونکی هم مایوسه شو. کله چې میږې او بوزې د غره لمن ته ورسېدې نو لیوانو د خپل پلان په مطابق عملیات شروع کړل. له ډېر وخت راهیسې چې وږي ګرځېدل نن یې خپل زړونه په میږو او بوزو باندې یخ کړل. میږو او بوزو باندې برید وکړ. ټولې میږې او بوزې د سترګو په رپ کې ختمې کړې. یوازې هډوکي پاتې شول. نن سبا چې ډیموکراټان د ښځو د حقوقو او ازادۍ خبرې کوي او دروغجن شعارونه زمزمه کوي، له دوی سره هیڅکله د مسلمانو خویندو غم نشته، بلکې د دوی یوازینۍ موخه د مسلمانو ښځو عزت او عفت لوټل دي تر څو د ازادۍ تر چتر لاندې د مسلمانو ښځو عزت لیلام شي او مسلمانه ښځه هم د غربي ښځې په څیر یوازې د جنسي عزیزۍ وسیله وګرځي او مسلمانې ښځې ته هر څوک لاسرسی ولري تر څو په ډېرې اسانۍ سره اسلامي ټولنه په اخلاقي فساد ککړه شي. نو موږ ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې د ښځو حقوق یوازې د اسلام سپېڅلی دین خوندي کړي دي او د ښځو حقوق یې موږ ته واضح کړي دي. نو موږ باید د خپل اسلام د حکم په مطابق د ښځو د حقونو حفاظت وکړو. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.